پلا روان یو ځل روان دي کله په هوا کله په ځمکه او علاقه تېرېدو نیت ته سلیمان علیه السلام دو چې دا دې ځنګل دې دلته زمونږ ځمکه او هغه وادي النمل ده میږیانو علاقه وه اوس هم بعضې شلوه علاقو ته که تاسو ورغلی چې د انسان قدم هغې ته نه وررسي نو کې میږي ډېر ګیاي هر ځای ته میږي سوه دلته سوله هلته سوله هلته سوله سړي ته ځای پکې نه میلاړېږي چې په یو ځای کې څادر کول کې پکې میږي دومره ډېر نو سلیمان علیه السلام چې کومه علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دوی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه بلا درواله او غټه او نري د میږو ډکه وه یو میږی دی د دې میږیانو یو مور وي لکه د شاک رحمتي چې یو مور وي ټولې تابع وي دارنګې د میږو یو مور ده هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړ وایي ای بچو سلو ته ننوځئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اے میږیانو بچو سوی ته ننوځئ سلیمان علیه السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې بریز مریز به هم شي لکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره حیوانات دي ورسره په پښو کې به هم دل دي او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي هم لا یشعرون دا چې هغه پته نه لګي لاندې زمین ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي او بعضې مفسرین دا معنا کوي چې ډېر لوی پته ځای کې روان دي په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي نه پوهېږي ګورې برباد به فتبسم ضاحكا من قولها کې به دې میږی دا خبره یارېده د سلیمان علیه السلام بوس کې مردونه ته یې واورېدل ویې نه صاحب ویې هغلته یې میږی او ملګرو ته خپلو بچیو ته اعلان وکړ چې هغه را روان یم ملګري ورسره دي او ګرفتولان دې به متل کي او پوهېږي نه باجه بدلوي خوا بل خوا ځي دلته د میږیانو کله دې د میږیانو وطن دی او بعضې مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مو کړې چې څه دې خیال دی میږی ورته عجیبه نصیحت وکړ ای سلیمانه الله بادشاهي درکړه شکر ادا کړه ای سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کړه الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې د لوی بادشاهي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل ای سلیمان ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې وزن شته چې دا به ملاوي شي ای ګوره میږی ته ای سلیمانه ستا د بادشاهۍ لا داسې روز ته چې دا به ختم شي ای سلیمانه دې وخت کې ته امر حکم وکړې امر یې خو زموږ دا خلک ته معنا خلک دی حکم کوي کې هر ځای تر حکم چلېږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کېږي وایي چې دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې ګولي شو ویښتې درېدل او په ژړا کړو او چې کله هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته رایاد کړو نو په ځمکه په سجده به پروت و ژړل به تر هغې پورې یا به بېهوشي پرې راغله یا د هغه میږی هغه خبره به ترې او یو ځل دقسې په لاره روان دی قحط راغی قحط راغی نو ملګرو ته یې داسې کو چې دا روزو د باران دپاره کوال په استسقا دپاره دا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغې د استسقا موضوع بات کوو د استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان الهتل نه لږ بار ته یې اتل یو میږی دا تیل چته کړی ده تر دې خو په خبرو پوهېدم د تیل چته کړی ده هغه میږی او د الله نه سوال دی او څه سوال دی یا الله قات دی ومن خوراک نشته اس قسمه خوراک نشته یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وژنه او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وژنه او نبي علیه السلام چې به دعا کوله نو ویې که نه یا الله د خپل حیوانات ته سیراب کړه نو هغه میږی به پوچته کړې وه یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وژنه مونږ خو د لوږې نه مه وژنه الله باران وکړه سلیمان علیه السلام خو په خبرې پوهېده دا خبره واورېده نو مرګو دوی ځای کې ځو ولې استسقا مونځ کوو دی نه و میږی د الله نه سوال وکړه ما د هغې اواز واورېده او ما ته هم د الله را طرف نه وصل کړي چې دغه میږی سوال مې قبول کړه باران کو هغه میږی سوال مې قبول کړه باران کو واپس وارد نه الله دا یو عظیم طاقت ورکړو چې میږیانو به خپلو ژبو کې خبرې کولې سلیمان علیه السلام به پوهېده هم او درم هغه ژبه دی چې راځي په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا سیبونه میلیونه پوهېدل دا خو یو بادشاه یو په ټوله دنیا بادشاهي او دویم کشې په میږیانو او د حیواناتو سره خبرې کولې د هغې په خبرو پوهېدل ښه درېیم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام رب العالمین ورکړي هغه نو دا وه چې پیریانو نه یې کار اخیسته پیران یې لقب یې کړه پیرې به چا پلاته وي هغه لاله مصیبت پیرې تابع پیریا او چې څه به یې کول هغه به یې کول ومن الجن من یعمل له او کوریان با کارونه دی کول یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات داسې څیزونه به یې ورله جوړول چې هغه د دنیا انجینر نه نشي جوړول ګډ دیګ به یې ورله دومره جوړ کړ چې هغه به د ځای نه چوچتلی نه په ځای به پروت وی په هغې کې به یې پخلي کول غټې غټې کاشي او پینې او دا غټې غټې ترې دا به یې ورته جوړولې او په هغې کې به خلک راځېله ډوډۍ له کوړه سخت خو هم ډېر زیات وکړه واصلنا له عین القطر قرآن کې الله فرمایي وی ما ولې د پیتلو پیتل نه دا دیال د تاندې د دې چینونو ته به یې
چې الله دې سره چې خبره دې خلاصه ده تاندې د پیتلو نهرونه باندې دی او تامبو پیتل ته پلار پیدا کولی نشي او کته دا کې نو دې کوی رسونه ګرام کار نه غته به دغه لکه داوود علیه السلام پلار هغه الله او په نرم کړي و دا الله راته ده نو د پیتو ولا فاملی دی ګونه دا لوخي دا غته غته ترې تقریبا پکې پیریانو کول او سبا کې به ډوړې مټول او خلک برات لګره پیریان ته او قران یقین الله فرمای په دریاب کې به غوته والے پیریانو او دا ملغلر اعلانونو دا قسم اعلی قسم جوړ کړی بیت المقدس ته جوړ کړو بیت المقدس په پیریان بیت المقدس باندې چا جوړ کړی حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام او بیا دا غیر نه پس بهترین طریقې سره حضرت سليمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړو او په پیریانو باندې یو کار وکړو دا سی طریقې سره بیت المقدس جوړ کړو چې پیریان پکې لګیاري شواروس پکې خدمت کوي اعلی قسم لرګي بهترین قسم کانی مار بل باغ زمانہ کې او کشتا کانی به تراشل دغه نه بستنی ورته جوړلې او دا ملغلری به راوړلې او قیمتي کانی به راوړل یاقوت او مرجان هغه به پکې لګول هغه د مونږ کانوي کې پیریان کوي دا نه مولې ته مکل او راتل او کار به پاره پیریان او هغه زمانہ کې پټوان جوړل کېږي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل دا جيل فوقان اوس منشر دي حرام دي نو دا قسم تصویرونه دانچې لکه اوس خلک دا سینره لبي د بوتو موټو دا ګونو خو یو تصویر حرام هغه پکې دا سینره دا تصویرونه دا څه لګول اکاشتا قیمتي اعلی جمعه دي په پیریان لګیږي او چې کوم پیری په دې سره تشي کوله خدمت به نه کو کار به نه کو هغه به سلام ورکوله هغه به نور پیریان ته وی چوکته کې دریا کې اوسو ګټه ویلا ورکه یې وهله ټکر د پیریانو ځان له یو نظام چلاو دغه قاضي دی او دغه ججان دی چې چا پکې زیاتې به کوسه داګانې به ورکولې دغه ځان خپل جیلونو خپل نظام او د انسانانو ځان زمارونو قران حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا سکار به پیریانو نه غشته په مقصد مته دا سکار دل کې د پیریانو جناتو نه دی موږ په جنت باندې او چې کله جمعه تقریبا په تیاری نه شو او لږ کار پکې پاتې ملک الموت ورته راغی وستا کې پوره نمبر وخت پوره الله لما غوتین پوره شو کو جمعه د بیت المقدس نه ملي لما خدای ارمان دي چې دا جمعه پوره شو کله مرشه مدا پیریان نه چاپنا بکار وایي انسانان خدای جمعه نه جوړول او نه انسانان د طاقت لري شي دا جمعه کو بنا مکمل پاتې الله تعالی کوم کو داسې وکا لاندې شیشې پورته جوړه کوم لري هغه کې اعتکاف نه کوتا چلې کی ما پسې د صبح نه ده او زه په لیکو ته کې اعتکاف ځان سره اوچ خوراک دننه کا او بدن تکې دا د هیڅ کوم تاسو نه لري دا کېره ده او داسې شکل کې اعتکاف شروع کا لکه سړی چې په منبر باندې ناشتي دا څه کېږي دا اروته د هر پیغمبر خپل شریعت او خپل شریع حکمونه دي بس هغه ځان سره خوراک او اسکا کو بدن نه کړي اعلان وکړي زما با چې تاسو ځنې امراوته در هغه کورې با د اعتکاف کې نه پي تیرو زموږ اعتکاف په خاطر نه ما په دې ته برادر نه کړي نه ما په سومان سره بدن نه کړي نه ما ځان ما په سو کو دوړې راځن نه کوي هغه مسله تنظیم برابر دي نه ما غسل خاني تنظیم ارث مازان په دې محل کې برابر کړي ما په دې بسوک نه راځي بس تاسو د زمای علاج کې څوک راځي سبا نه په پورسه باندې کې نه ستو د عبادت په شکل کې او کونته راوړل ستاره دې نه تکي کوله یا کونته دې نه تکي او ساته الله وسو تاسو ساته وتا جناب پیریان په لګیا تل کار کوي هغه په دې سوچ کې دي چې سليمان عليه السلام جمع دی او اعتکاف ته ناشته وګوره کمر خو دې بکټ کې پروت وو وګوره کونته دې ته خو دې په عبادت کې لګیاله یا تیرې براته شي کې به ولونه کتل او ابا دې ناشته عبادت ته یا ورته ډبل کار وکړ نږدې مرګري په تو هغه په تو خپل باندې یا دې کار خلاص پیندا سرکش خړل دې کار سو کوي لګیا دي کار کوي او مازیګر چې کله کار چوټي کېږي راځي بلې غونډې شي ته هغه محل ته راننو دي اګوري ابل او په عبادت نشته خان وګور نه باغ ځانتي محل په عبادت باندې نشته دبل لګیا شیطان خپل کار کوي جمعه پوره تو اعلی قسم مزیدار بیت المقدس جمعه دا برابر لګیا دي چې پیریانو کله جمعه مکمل کو کار اخلاص کا اوس الله هم نظام برابر دلته کې لګیا دي نه کوته ویکین ختی ویني کچې هغه کوته لګلګلان نه خوري کوته یې اوخل شو کوته یې اوخل دي کوته کې نه استا چې سليمان علیه السلام راپری صاحب شپږ میاشتې مکتوب دي شپږ میاشتې مکتوب دي سوته یا پریوته خلکم پویشو پرانم پویشو اوهو دا کو شپږ میاشتې راځنه خو ډېره مدمک کې سوته و مونږ ته څه پته و چې دی و پات شوی دی موږ بهادر خدمت کو
قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نیوځه کې دمو کړه مولا جرګت به مخ کې دې چې کم کې به دمو کولو ګورو بشته پنيشتا هغه راغی حضرت دلته کې ډیر جات او بده ورې نه دین ده بلته دمو هغه لکه پاو واچو خېنی خفه شوی مولا جرګت کې سوچ کړی دی زرا چې زما یو چکر لګو ځکه چې دې تر سو خېمه خيو بیا دمک یو دا او بو ضرورت راځي ما کوی نه ته بشتا زبانه پور راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ها دلار کې تذاکر بر یو پرواز وکړه دا یمن د تر حد سره نږدې علاقه ده په پرواز ته بل مولا جرګت کوله دا علاقه په ما خبره هغه سره خپل خبره ترې په څه کې ته راکم دله کو شام ما او سليمان علیه السلام سره جبر مغه سره راغلی ته راکم دې دې د یمن د علاقه السما په دل تعالی د غشتس ابادی شته او دلته خو یو ډېر زبردست ابادی ده یو خزل او لاغینم بلقیس ده او هغه خلق مشره ده او دا غی لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج دی د مولا جرګت راشه معلومات حاصل کړو سليمان عليه السلام ته بالو ورسره لا چې لا رحول ارسي طریق فلسطین قتل دلته سليمان عليه السلام د مانځه واخراغي په مانځه आवाज راغی حدود ته شو حدود نشته بس غوسه شو په دې یک وخت نن توبه کولې چې مو بلې ته منلم کړی لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا بد دې ما ته دلیل پیش کوي کې دلیل باندې خبره کوي ور داسې خبره کوي لکه عام انسان ته وبلته راځي او دې په انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کول لیکن زمارونو ماته راځي تفصیل ته ویل الى حیوانات سره دغه تعلق لکه خپل عام لخر سره څنګه نبی په خبرو کویدل خبره جواب ورکول هغه سره خبره ترې کول عام د لخر د یو کاردار کار به کېږي او یا به ذبحکوم او یا به داسې کوم چې صدا ورکوم چې دنیا ته بلل ته نه ورکړي سره باندې به ته مونږ وباتو دغه ته مراجعه راخاره چراغ سليمان عليه السلام ته پیښ شو چرته تلوي څه کول وسه ما هو نشنا خبر وروړ یتو کمن سبعین بنبئی یقین یو خار د سبا وته دا غینم یو خبر او یقیني خبره مې راوړې ده سړي راوړيږي التقوا یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاہي ده او یعبدون للشمس د انوار عبادت کوي د انوار عبادت کوي څه او ستا پکې سلطنت او بادشاہي کې د انوار عبادت نه کیږي دی ولله عبادت کوي د دې غم پکار دی رښتیا دی بالکل رښتیا دی وې زما یو خط ولا ورته ورغو پته ولګي خط در کوم او چې خط ولا اورسه یو غاله تکین لا غینه غلبون دی او تماشا کو چې غیب سوی نه غیره معلومات دوه معنی برابر پته وتاي لیکا قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وته خط جبت خطي لیکا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی علیه و اهل المسلمین دا خط د سليمان عليه السلام بادشاہ طرف نه او دا خط شروع د الله د نن شوی دا بسم الله الرحمن الرحيم دا الله پنوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی اس کبر باندې کوي لوی باندې کوي پر خپل بادشاہ به فخر نه کوي او زماره طرف ته نه اعلان کې ټول مسلمانان چې مال راشه دنه مو پرېدو د سليمان عليه السلام روح دبدبه بلقیس ته رسیدلی و د مخکې کې راخت سنگور په مخوکه کې ناقبه په شاهي محل کې دنه نو سیدله د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره لازمي شیر کړئ ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغه کې ملاس سره دا بلقیس او د خط پریسو وردن نشي دروازې بندې هغه یو دغه پارسین له پاسه راخط ورغلو او لار یو ګټ کې ناست او د خلیص ګوبان راځي چې خط بلې و د هدروي ویلا جرګت بلوي مارغان خو ډېر ګرځي پتا ته بچا کې لازم کې دا شيري مار غلو دا کې را به دار کوي قتل خطي پسینه پروت کته کولاو خد سليمان عليه السلام او په خط باقاعده مهر لګیدل دي اعلی قیمتي مهر ابدا سوله تعالی اوسم بعد انسان په لفافه کې د بورډ پر کې دی یو ټیبل هغه ته په لفافه کې بند کې د پاسه په لاکو نه دي او دا غي د پاسه یو سم مهر لګوي چې پتو لګي دا کولاو شوی نه دي دغه یو مهر په لګولو او بعض مفسرین لیکي د عنبر او د مختلفو خوشبودارو سيزونو مهر لګولو او په د پاسه تا مهر لګولو باغی خط بند کرے کہ خطیقت خط دیر اعلیٰ طریقے سے بہترین کاغذ بننے لکھے شوی بہترین خوشنویس نکلے رے اعلیٰ خوشبوئی تھی دی فوراً اس پلو وزیرانو دا پارلیمنٹ اور اسمبلی اگر زمانہ کی جسر ممباران دا آگے بٹیں گا فوجی جب میدان وغیرہ اور خط وطاو ہو چھے دا خماتی خط را رہے دے اور دا سے خط چھے بے مزیدار خط کتاب کریم قرآن حکیم کے اللہ فرمائی دیر دی عزت خط دے او عزت تے معلومی کی او دا سلیمان علیہ السلام دا طرف ندے تکردی خلاغنو موریدہ او پکی دا الفاظ ذکر دی چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پنو شورو کو خدو کیاراو پتی رس کار دے ام الملوک اذا دخلو قریتا
افسدوها وجعلوا اعزه اهلها ذله لپاره کې نه سره موږ طاقت مسؤل دي او لږه مو ویل ډیریان دیوان تعبیری او کله نن په دا وطن حمله وکړه نن عزتمند ځنی لیکي ارصبر علی ختم کې دا باغونو دا وطن تباہ برباد کی دا چې ته ګوري دې واقعي پیغمبر له کام بادشاہ دی کله پیغمبر کو تعبیر او کام بادشاہ یا بس تاسو مشوره ومن ویو داله وداله یو تحفه او امتحان ته دا داله قبول کړه او امتحان کې کامیاب جوړ دی پیغمبر او کدی کې ناکام شنو عام بادشاہ یې ترجمه کو اوس تحفه داله کړه نشو غلامان پینځه سویم دی ولې الکانو تر جنکو جامع جنکو تر الکانو جامع الکانو تر لاتلو کی بنگلی او لپته پسر دې دا پته لګوري چې کنه شي قابل لیکن قابل او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیره لال جواهرات یو دې کړل او اشینا و خان ودا ټول با د سليمان عليه السلام ته تحفه بشو او په میانس کې پکې یو ملغلره کې خو دا هغه کې سورې کړې ده خو په داسې سنسي طریقه باندې چې هغه سورې کوګ دي صرف یو کې بس تاسو معلومات کوم چې دا اوتاري وسره کې بس نو یې راغونو هغه هدهد خو ارسه په خپل سترګو ولیدل راوال وته سليمان عليه السلام نه ورسه سليمان عليه السلام دا لوبه کړې دي پینې ته والا کپ ده جنه پوجانه چوب اجنه پوتره لکار اور خدا خبر تا کوي او بل دا کې داله تختیر علی کې دوستا معلومات کوي او یو ملغلره خودر پکې سوري کو ګوګ تار وسره پروت ته تا معلومه کې دا تار ته په ملغلره کې چولې شي کنه ځای چولې په خلی بر ترګنه سليمان عليه السلام د دې څنګه راوته لري دا اکرام او ته وی وګوره کې وسکیږي با او که په نرمه خبرې کوي سخت د بوسو تر د بادشاہ پیغمبر نه او که په نرمه ستاتو یل مسیاو کله معلومه دي پیغمبر یره ورشه د سليمان عليه السلام رحم المسیاو لو کله په صحیح طریقه باندې او دا غری دا ډوړې مخکې دا موږ دغه طریقه چې موږ به موږ کو او تاسو موږ سره په خپل منځ کې شریک شئ پیسې دغه بار کې په بوته کې نو د جنہ په ولا کار د حکومت د بو ټول طریقه په ارته ته معلومه ده الکان څنګه په مخ باندې او جنہ کې څنګه او لاسونه جنہ کې څنګه دي او الکان څنګه نو پته یو لګولا وای دا خوا کې دا چا چې خزو جامې شولې دا لکان دی خوا کې دا نور جنہ کې او چې هغه پلیته ورته کې خو یې نو تعریف لکی تفسیر خادم لیکلی دي نو اوس بلې کې به تار څنګه اچي کوک سوري کې نری تار چول او تو ته دام نو چې پکې واچوا نو د وینه نه لا تار واغښ څورانا کولی پاتې کړه وینه په لکه تاونه و په سوري کې وردن نه بل تر پته و بزار لاسه اي دم پی له ورپل چې داسې لخر در لګم اراده د مقابله بسوکني او تاسو سره به کوشه او لابم ایمان رله مسلمانې دی عالم پرېدم د نداس لخر در لګم ته هغه مقابله تاسو نشئ کولو واقعي لکه انسانانو د نمدې ګونتي او پیریانم دا تابع او هغه تابع او مارغان تابع لته خپل بوزر جنمون او د ډېر له خبره خدای لین ده لکه دا ټول ارسخ وتعالى تابع کړي دا لین ده دا لین ده چې سره وي او هغه په طاقت کې لګمي کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله دا الله په حکم او دا الله په طاقت ورډلم په لویډه غلبه حاصل شي دا له چې کله واپس بلقیس ته ورسېدل او د سليمان عليه السلام د کین ورته ورسېدل نو فورا هغه بیا خپل میټینګ راوغ او تل وزیران او چې کوم فوجي مشران ټول راغون کول او بیا خپل سر دوباره کله خبره چیرې دا سړي عام بادشاہ نه او دا د الله پیغمبر معلومیږي د عام بادشاہ کو پیریان تابع نه د کو پیریان هم تابع د عام بادشاہ کو مارغان تابع نه د کو مارغان هم تابع د عام بادشاہ کو هوا تابع نه د کو هوا هم تابع را مګوري چیر چال وسره نه پکارو ورتل پکار دی مونږ ورشو چې دی راځي او په مونږ عمله کوي او مونږ رسواکی دا غي نه خدای چې موږ مخکې ورشو او به بور په خپل به وینو که خبر هم دا سوا نو خدای کنه مسلمانان د شدت دین به قبول کو بادشاہي به پاتې شي په خپل حال او که بل فرض دې رښتونی وي او موږ بیا هم د دعوت قبول نه کړو د پیغمبري موږ بیا هم د مرسته او نه کړو موږ په ایمان راو نه نو اخرت هم تباہ شو دنیا هم غرق شو بادشاہي بردارش ګرو خيار بنداو هغه چې کوم چې فورا یې ولېږي چې تلر شو سليمان عليه السلام ته وایا چې موږ لا تاسو سره جنت مونږ درځو التبصره خبرې کوم مستا ملاقات در روان وو ملکه بلقیس چې کوم بادشاہ د زمون اغا سره د خپل وزیران او د خپل مشیران او د خپل کاردارو ستا ملاقات درځو سره مخامخ په مخامخ خبرې حضرت سليمان عليه السلام کوی شو چې دا را روانه ده ان شاء الله چې دې کې به الله خیر رو بشدا به الله تعالی مسلمانه نو سليمان عليه السلام هم ځکه چې بادشاہ کو زمالوې ده کدا الله مسلمان کړه او سره د خپل قوم مسلمان شي داري الوی فائدہ دا را روانه شو او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شو
شوا او خيار خزوا سليمان عليه السلام دل تخپلو مرګرو سره میټینګ کو مشوره وکړه چې دغه خو یو عزت پکار دی یو میلمه چې د بار ناراضي پکار وی کې د قربانا خلق د عزت کی استقبال بنول نو موږ ولې یو مضبوط استقبال کو یو دا دې یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ د قوت او طاقت کوی نه دا پوي شي چې ګورې د سره یوازې د بادشاہ طاقت نه د سره پیغمبر طاقت نه یو ناشنا محل جوړ کوم زیدا لکه د یمن نه شام ته مدلم ډیر دی او بیا جناب په اړې کې شیشه ولګوله دا چې شیشه ولګوله لاندې وبري د پاسه شیشه ده درېمه مشوره دا وکړه چې دا را روانه شي د تختې راوړل پکار دی خو ګور پیغمبر معجزه له وحی وتکی کشف وتکی په دې پوهه کې دا مسلمانېږي مسلمان را روانه ده دا خو راوړل پکار دی خو یاره چې څومره زر ځکه دلته چې بادي تیار شو بلډینګ تیار شو پرېم خامخا وخت ولګي د دې را روانې دې هم شوي دي دام په لاره کې نږدې ده یو کس پکار دی چې زر دا تخ راورسوي او ما تیره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي په اوو پوټو اوو محلاتو دننه پروت او که تخت څلوېښت ګزو د شل ګزه پلن پنځلس ګزو چل او هغه داسې راکوټې تخت نه دی لکه زمونږ کرسۍ او میز چې دی په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسۍ او د هغې پوره نظام کې پروت دی دا بس یو څوک اورسي درې خبرې قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك سيد زر او رسول درلا او دومره ټیم به لګي چې ته سونه سات کې د پاسه دومره ټیم کې رسول لکه سړی چې کینی او د ناس ته بیا پاسي یو سکند یو من نه کم لګي یو سکند په لګي یا سکند نه بل زیات لګي دومره ټیم کې دلته را رسول شم او زه پدې لقوي امين سيد مضبوط امرا رسول شم د ځان قبل ان کوم طاقت نشته ها بس دا پیری خبر او پروفیسور پېښه پیری مضبوط زبرجن پیری او سب فکر بنه کې دا رسول نه پلار بچي سمال غلره او یاقوت او مرجان او څه شی بچي پټم لکه هغه قیمتي تختو نه امانت ګرېما چې سپکيري اب امانت ټول رسي نو سليمان عليه السلام ممکن د دې خبرې ته متوجه شوی چې وکړه کار او هغه یو ټکی استعمال کړي اني عليه لقوي زب طاقت مونیم لا کار ز کول شم دا خبره زو ته نه وته دې راتم کوله لګ دې را رسول سي او قبر دې کو جناب لوی دې وکړه لوی خشه نه دې لوی د الله نه خوخه قبر دې درستو نکړه او واقعي پیریان رب العالمین دا طاقت ورکړي بل یو کسو قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك تركه بل یو کس چې هغه سره د کتاب علم دی تو یې عالم دی د سليمان عليه السلام وزیر دی حضرت آصف هغه وی چې ګورس اسوي وسيب زیر تر رسول شم د سترګې پارپ کې دا بل کو بیرته بیا دې زو پاسم په پاسې لو کولا وکړي نه سترګې رب او چې سترګې دې پټې کړو بیا دې کولا وکړي شی به تیار کړو اوس د دې سړي خبره په جو وجو بهتر او خطا یو دا چې دا وې دې د کتاب علم دی ورسره عالم دی دا غمق په نسبت هغه سرکشه پیره کبرجن او بل دغه رسولم زر کیږي زمو مفسرین لیکي چې د په کوم حکمت را رسو ځکه پیری د قزال له او جنس له هغه په الله او طاقت ورکړي او دا خو عام انسان دی نو دی څنګه رسي وې د سره د الله نوم د اسم اعظم برکت د اسم اعظم په برکت د بلاغه استحضار او د الله نه په سوال او سوال یوازې په جبني سوال په ځل کې لیکن الانسان خپل مدعا حاضر کی تداوی چې دا سوال کو ته غواړي کړه اسم اعظم لړو باندې وخت لګي او سترګې رب پورې معمولی تیم دی د زړه استهزار او فضل کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبل اول باندې تیم دی ما سره زاد الله رب دسترګه کې را رسول شو سليمان عليه السلام ته متدا کارو ډیر صدر او رسو او چې حضرت سليمان عليه السلام سترګې پټې کړې او وی غالو تخت پر تمامات کړو د تیری په طاقت راونه رسید د چا په طاقت رسید نو لا الله په طاقت الله ورسول او چې تخت یو قتل حیران خو ناشنا تخت او فورا د الله شکریا ادا کړه کبر غرور نه ک او زمون بادشاہان کو یو کارو کی کبر غرور کی هغه کبر غرور نه کو زما دا چې بات صحیح ده وګوره استاد کې منه تقوا ورسو اینا دا زما باندې الله امتحان دې الله شکریا ادا کو مو کړه الله شکریا نه ادا کو هر یو کار کې رونو کې او دا سه کار چې ستاسو کې فعلی نو پاره کې الله تعالی شکریا ادا کړو
درې واره کار وشو محلم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاري مو شوه سلیمان علیه السلام یې ورګې د ښځې خو زموږ ځای په د امتحانونه واخېستل موږ هم له دې امتحان نه دو چې دا هم ته پوهه ښځه ده او تاسې بېوقوف غوندې ده وینکرو لها عرشها دا تخت ولې بدل لا بدل څه تر ځای مخکې سوریستو او چې دا کوم شکل یې دا ولې لږ غوندې څه دې کموې مه خو دا ولې لږ ګډوډ دی چې دا نه چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني صاحب زبردست استقبال یې ورکو حضرت سلیمان علیه السلام بیا راورسېد چې راله څنګه او هغه چې کوم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې راننوځي او هغه خو لار د شیشې جوړه کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته او خلک وایي چې دته مخکې شه ته دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که موږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ور مخکې شه یو کتل چې اوبه دي چا لیدا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک له خونده باره اوبه ساتي که نه که خلک تېرېږي نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا خپل سیم چته کړي چې دا جو په اوبو دې ورته ووځم لږې اوبه غونډې او چې خپل کې خو دا خو اوبه نه یا خو څه شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې دي لومبې چې دا شی وکړ ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاه وکړي هر انسان پوه شو چې او دا خو ناشنا ما خو یې زما تخت دی او زما بند ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ ونیمه کړي فورا ورته وایي وی دغه دا تخت وګوره کنه په داسې تخت شته داسې تخت شته چې زموږ سره دی لږ غوندې کتل کأنه هو دا خو د ماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا له پوهېده کوي چې لږ تدبیري پکې راغلی وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه وپچاره ده قابله ده پوهې ده او فورا بغیر د سکونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شوه چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدي نو چې ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم فلټونه کړي دي باز و چې ستا کوم دین او کوم مذهب دی هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله د ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم الله ذوالجلال مسلمان او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکاح هم ثابته ده لږ اختلاف پکې شته او راجح قول دا دی چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکاح وکړله او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي ورته واپس کړې ده بعضې علما لیکي چې نه بیا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس دا د هغې خپل شریعت زموږ خپل شریعت دی د هغې خپل شریعت هوښیاره ښځه وه خو یوه قابله وه خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکاح ثابت کړه یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د سلو جنتیانو عمره دی د سلو جنتیانو عمره او د یو جنتي طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4000 سړي چې وي د 4000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه انسان دې بیا هم کله کله خطا شي وی زما دا سل بیبیانې دي دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې سلو ښځو نه سل بچي پیدا کوي سل زامن بچي نه سل زامن او چې دا سل زامن زما پیدا کړي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین انشاءالله یې هیر شو دی نه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د سلو بیبیانو له راځم انشاءالله لفظ یې ونه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف حدیث ته هماغسې وکړه په هغه شپه هغه سلو بیبیانو ته راغی لیکن یوه بیبي هم د ده په ارمان باندې پوره نه شوه صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو هغه هم نامکمل نیمګړی دی په تخت شاهي باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټې راوړه وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو دا نامکمل دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا موږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ور واچو هغه دا شی دی هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړی دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو دم نیمګړی دی مال تچه غوښه ده اصل دا ده دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې د به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي شهسوار مجاهد الله لار کې جهاد بکې انشاءالله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې ورته دی هغه هېڅ نه خلافې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري شریف کې حدیث وایي چې انشاءالله یې ویلې وې د دې سلو ښځو به سل بچي شوي وو او څنګه چې ده هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و شهسوار مجاهد به انشاءالله یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونه چې کوم مشر و هغه ته یې دا ټول جنګي چې کوم اسونه یې دا هم را مخامخ کا لږ زه معاینه کړو لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري
هغه پرې ته هغه کیسې پیسې هغه تماشا کوي دارنګې دوی د خپل زما چې څومره سونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه دي ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو اسونه را مخامخ ګرځېدل ډېر زیات خوند ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونه مختلف قسمونه دي خبره دي تو رسېدله چې نور په پرېوتو نور پریوزي حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزي اوه قرآن دا مې سوکړل دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دي چې پریوزي اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي د اسونو د برکته دوه کار یې وکړل یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له ګوندې ودروه چې دا خپل مونځ وکړم ټیټه غلطي زما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشا کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدای ما نه دا کار وشو دا انور راته ودروه نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار کړ ودرو د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ د هغې نه پس ښه د دې اسونو د وجې زما نه دا مونځ پاتې شو قرآن حکیم کې الله فرمایي فاتفقا مسحا بالیمین والعناق داسې دی که نه چورو یې پرې وکړله د ارادې خوا کې اسونه یې ټول ذبحه کړل حلالې کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلالې کړل اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه چې سړی یې وکړي خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده بوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز نو دومره سخي دي چې هغه یې ټول ضرب قتل او خلکو ته یې ویې ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی یو ځل یې د الله نه سوال وکړ بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده وی الله تو په بندوبست کې را دی ټول مخلوق او مال دې ډېر بې طاقت را کړی دی لکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی و رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدایه داسې بادشاهي راکړې چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړي او الله ولا هغه سوال قبول کړی نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونو مېوې ډېرې وې وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی مه کوه دا کار نه شي کولی وی الله ته اجازت راکړه ته اجازت غواړم وی ښځه در مې کې اجازت زه نه مانم چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکړل او د دنیا خوراکونه هر ته یې راجمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر باد یې تابع و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک ته نقصان ونه رسوي پخلي لګیا دی پخلي کېږي د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي د انسانانو خپل تیارېږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیارېږي لګیا دی چې هر څه تیار شو الله نه مشوره وانشته ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کوم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان اصداق وخت هېڅ چا نه شروع کې وی دې کبانو نه مخکې شروع دا خو دا خیال و چې دا کمانو ته به زه اواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو شل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې پنځه شپږ دانې غنم وخوري نو پرې مړېږي یا یو ټیټاکۍ غوښه چې وخوري نو زه پرې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پرې مړېږي نه ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست مېلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې مېلمستیا ده لا ولې وی د کال مېلمستیا کوم دا خو بلکل نشي کولی وی د میاشت کوم دا هم نشي کولی وی ښځه یو ورځې به وکړم دا هم نشي کولی دی تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم ښځه ده د ورځې نه وخت راله خبر نو وی زه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکاو نه په اربهاو حیوانات او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یې وکړه ټول راجمع شو یې تاسو زما نن مېلمانه خوراک به در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو به تېل تال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي یو کب ټوله راوچته یې کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جام یې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جام یې بل طرف ته کېښوده خو چې شی یې راغونډ کړ کنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نولۍ د هغه کب یوډې ته ورسېد دقسې حد دق پاتې شو چې کاکا دا سو چې څو خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو پرې خفه شي د غوندې که نه وی خو هر څه تا خلاص کړل اکاب ته وایي په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي تېره جمعه مې درته ویل هر څه خو تا خلاص کړل دا دې نورو ته څه پرېښودل هر څه دې خوړل اکب ورته وایي مېلمه ته څوک داسې رټ جواب کړي لکه دا ما څه چې دې وکړ زه خو تا نن مېلمه کړی یم بس دې پوه شو وی روزانه ما له الله دوه وړی دومره راکړي لکه دا کیسونه مې ستا ده وخوړه دوه وړی نو نن چې ستا مېلمه کړم د الله نه زه په ټیکه واخېستم نو یوه دې راکړه یو مې پاتې شوه وږي به ګرځو د دوو څیزونو تابعداري الله په موږ لازمه کړې ده یو د الله ذوالجلال د خپل ذات او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت
دا دو سیزونه دي چې دې مونږ تابعداري وکړو دې ته مسلماني وایي او که مونږ د الله د ذات تابعداري ونه کړه او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري ونه کړه نو زمونږ ایمان او زمونږ اسلام به ناقصي. نو د نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري د هغې په سنتو باندې عمل کول دا د الله په حکم دی. ګورئ ځکه موږ ته الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنه چې د حضور پاک دا وجود مبارک دا هغې عقیده مبارکه دا هغې اعمال مبارک دا هغې اخلاق دا ستاسو دپاره نمونه ده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول الله وی زما تابعداري وکوئ او زما د پیغمبر تابعداري وکوئ. نو د پیغمبر علیہ السلام تابعداري د حضور پاک د سنتو تابعداري ده. یو ځل د دوارو جهانو مبارک سردار فرمایل کل امتی يدخلون الجنه وی زما ټول امت به جنت ته داخلیږي الا من ابا مگر هغه کسان چې هغې انکاریان شو چې چا انکار وکړ ابا جنت ته نه ځي باقي به ټول جنت ته ځي. نو صحابه تپوس کوي من ابا یا رسول الله دا چې ته وایې چې انکار وکړه دا څوک دي؟ نو وی فرمایل من اطاعني هغه چا چې زما تابعداري وکړه دخل الجنه جنت ته به داخل شي ومن عصاني چا چې زما تابعداري ونه کړه فقد ابا زما د خبرې نه د انکار وکړه دا الله د حکم نه انکار وکړه ځکه چې الله وایي زما تابعداري وکړئ نو مې زما د حکم انکار وکړه او مې د الله د حکم انکار وکړه او چې د الله او د رسول د حکم انکاري شو د جنت په مقابله کې دوزخ ته به ځي. رومن د دواړو جهانو مبارک سردار خپل مشر ګڼلی دی چې ایمان هم پرې راوړه چې دی د الله لېږلی شوی ښکلی پیغمبر دی او الله وایي چې دی مې دې دپاره درولېږه چې د ده د سنتو تابعداري وکړې نو مونږ به د حضور پاک د سنتو تابعداري کوو او په دغه تابعدارۍ کې به مونږ ته الله جنت راکړي. صحابه د حضور پاک د سنتو ډېره زیاته تابعداري کړې ده او ګړی په ګړی خپل خواهشات پریښي دي او د حضور پاک سنتو پسې لګېدلي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده د دې رعیت حالات په معلومون په دې کوڅو کې به ګرځېده د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې لکه دا څوک هلک یا جینۍ چې په چا مینې مینه یو د عشق شعرونه وایي نو داسې عشقیه شعرونه دي جینۍ وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې د هغې جینۍ هغې شعرونه اثر وکړ نو ورته ودرېد ملګري ورسره دي یوازې نه دی. نو په دې پریشانه شو که د جینۍ اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده جینۍ که دننه کور کې سندره م وایي نو ویلی شي د ګناه سندره نه که شعرونه وی ویلی شي خو اواز یې عورت دی د کور نه بار به اواز نو بس او بیا د سندرې اواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کېږي او اشتها پیدا کېږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وایي شعرونه وایي او عشقیه شعر او اواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي دا خو سخت هر څوک جینۍ چې ده خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکړه څوکې هغې اواز حضرت عمر پېژنده حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ اواز یې ودون نو صحابه یې اواز پېژنده مشهور پر یې اواز هغې جینۍ وپېژند اوهو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل اواز دا به څه کېږي نو هغه غریب غلی شو ویرېده چې اواز یې ورنکړه ده دوباره اواز وکړه څوکې دا شعرونه څنګه وې
غریبا نور پر پیدوش وجود رپیگی دریم ذری بیام والا آواز ورکا سوکی جواب راکا عشق شیرو رسی سنگ تپا زورا سندر وے گانے من بوتا گانا ہوا آواز دے بار اور دلکے گی لا سکے آگے غریبا نورا مو یرید چی دا خو امیر المومنین دے او زما دا خبر اورید دا بسکی گی پس مصیبت اختشو حضرت عمر آغا زمانہ کی دا دی کورونو دا دیوالون وارو وارو زمرا غٹ بنو پا دیوال دا پاس دروازہ خوی بند آوا پا دیوال دا پاس وروارید مرگری تیوی را پس راوارا چه وروارید آغا جنہ پا کور کے وا را پیدا حضرت عمر وطاوی خان تا شیرونه وے سندرے وے او عشقی سندرے وے او آواز دے بار ورید دی گی داولی اجنین لگا دلاورا شو دغی زمانے پا خد و نردوارو کی بہادری وا وی عمرہ ولی امیر المومنین سچل میں اکو وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دی اکڑا وی کما دا یو سنت خلاف ورزی اکا تا دا دریو سنت و خلاف ورزی اکا تا سنگا دریو سنت و خلاف ورزی کے وی دا خبر اکا دا حضرت عمر دا وجود پورا پید افاق تا کدرے وی سنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی اکڑا وی چی تا دا یو سنت پا خلاف ورزی ما تا مجرم وی تا دا دریو سنت و خلاف ورزی ودی وی ما تا وایا ما سا خلاف ورزی لگ او دوا جنہ و تلادا وی چی ما نا خدای پر یو سنت تا پوس کیتانا و پا دریو خدای تا پوس کے و صحابی تا امیر المومنین تا دا خبر اکول چی دا سنت و خلاف ورزی واللہ بدن تا پوس کئی اس وجودی پر پیدوش وایا جنہ سا خلاف ورزی میں اکڑا وی یو خلاف ورزی خدای دا اکڑا چھے نبی علیہ السلام فرمائے لی لا یخلون رجل بی امرأت الا وثالثهما شیطان چھے یو سلی خضر دوارا یوزے نودرے گی کہ یو پردے خضر و پردے سلی سر یوزے شو درے میں شیطان دے شیطان دے سلی پڑا کی موسوسا چاہی یہ دے خضر تا گورا او دا خضر پڑا کی موسوسا چاہی نو گناہ تا خبر رسی گی نو نبی علیہ السلام فرمائی لا یخلون رجل بی امرأت سڑے و خضا بزان لکی گی نا پردے سڑے و پردے خضا تسنگا ما کورتا زان لما ترانا نہ ہوتے دائرے و سنت خلاف ورزی دا دویم سنت خلاف ورزی لے داو کرتی دا ما پیغمبر فرمائے چی دیو کورتا ورنا نوزی نو درے دل بجازت غوارے لاول بجازت غوارے کمی لو نشی دوبارہ با بیا اجازت غوارے کمی لو نشی دوبارہ با بیا اجازت غوارے کمی لو شو ورنا نوزا ہو کپا درین دلم دلتی اجازت میں لو نشو نو بیا واپس سا نو تا تا ما زما دا کور دا داخلی دو اجازت نہیں در کرے او نتا ما تا درے آواز کری چی در ننوزم در داخل شم کور تا در داخل شم ندی اجازت غخت دے او نما اجازت در کرے دے دا دا دویم سنت خلاف ورزی او دریم دے دا خدای دا قرآن خلاف ورزی کرے دا خدای قرآن کی رہی چی وقت البیوت من ابوابها چی کور تا پا دروازہ رانا نوزی تا پا دیوال سنگلا ہوئی وہ جدا خبر ہے وہ حضرت عمر پا جواشو واقعی صحابی تا چی دا خبر ہے وہ پدر دے ورطور بلکا دا سنت و خلاف وردی و بیا دا صحابی را اگی خطو دا زندگی دا پیغمبر پا غی کے تیرہ کرے اور طول جن دا اگی دا سنتو دا اگی زندگی و یو صحابی خود دا پیغمبر علیہ السلام دا سنتو نمونے و نمونے دادی وتا ہوئی او خو سنتو خلاف ورزی اللہ بدن تپوس گئی او پا دلیل وتا ثابت اکڑے حضرت عمر تو یہ جنہیں ما معاف کا او تسوئی جنہیں پہ اصلاح وردا وی ما معاف کا وی اغا ذات نا معافی غوارے کہ چا نافرمانی دکڑے ما نسل معافی غوارے بدے روگت دا کور لال خپل کور تو پا سجدہ اللہ تا پریور او خدای تا پر جلاف چی واقعی اللہ مانا غلطی سے خدای ما معاف کے استغفار 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 معافی غواری معافی غواری معافی غواری سہر شکر ساری منزو کو منزنا پس دیزلتا و تکشف اوشو جستا دا غلطے معاف دی نو فورانی اڑا جاری کا ویلال سے پا پردکے او دا کور کی یو جینے دا اپا پردکے راولے مکمل پردکے تھی امیر المومنین دے غوارے چوستی تپوس حکم چلا روز رنا روز دا چلا شیرون ہے سنگا چی سنگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہ راوستا پردکے دکا عدالت تخوبا ساغیم حاضری گی و خضر حاضری گی حضرت عمر تو لشپا جڑلیو دستر گی دا اوخ کو نصری راوتے ہوئے حالانکہ کمک سوچو کو پدے نو غلطی را عمر روانا دا سنتو خلاف ورزی نہ دکر ولی نہ دکرے زکا یہ سوک دا شریعت خلاف کئی نو مولا بہتا نصیحت کئی لیکن بادشاہ کو نصیحت نہ کئی بادشاہ بداغا دا کور نہ رو باسی ہو سزا بولا ورکئی
دا هغې متعلق کې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله مو راوړېدي شي نه هغې دروازه نه کولاوله ته خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دي غوښتې خو چغې خو یې ورته ووالې که چې دا شعرونه ولې او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي په دیوال به خامخا وروړي هېڅ ګناه ورته نه په دیوال به م وروړي او معلوم او یوازې نو ملګري مو سره دي څه تهمت هم پکې نشته خو د هغه سنتو د خلاف ورده ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولیو درلودې داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي اجینې راوسته وی ما خو واقعي مخالفت کړې ده او غلطي مې کړې ده او ما ټوله شپه الله ته وژړل د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه مې دا راځي کشپل د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده زما زړه دا وایي چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده اوس تا نه تپوس کوم دا را سندرې ولې او ته څه وایي یو منه وي زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لږ دی او زما او د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلانکې علاقې ته لېږلی دی زه په کور کې یوازې پاتې یم نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره واده شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښي د ښځې خاوند یو بل خوښه او دا هلک ته ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناست او دا جینۍ یوازې په کور کې ناست دي نو چې داسې شعرونه نه وي نو څه به کوي ما ته هغه خپل خاوند را یاد د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه وویل غلطي رانه دا شوې چې زما اواز لږ په زوره شو زما دا اواز تا واورئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فورا وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولې او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو هلک یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد لېږه نو بس زما صبر او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمره دا ریښه نه دي کړې وی ښځه کور ته لاړ د بیبي نه یې تپوس وکړو بیبي نه وی یو جینۍ او هلک څونه موده د یو بل نه صبرولی شي چې ګزاره وکړي نو بیبي ورته وی 3 میاشتې 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا ګزاره ګرانه ده او چې بیا هلک او جینۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کړ چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپېره په علاقه کې ټولو ته یې اډر جاري کړ اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د 3 میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي 3 میاشتې به تېروي نو دی به خپل کور ته راځي د په ځای به بل مجاهد شي نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تېروي دا یې ورته جاري شو دا ګوره دا هغه جینۍ د برکت یو امر جاري شو چې تا سنت ما ته وښایې په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت نو دې کې خو واقعي د نبي علیه السلام مبارک سنت نشته دی راشئ چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف له راشو په عرف په فیصله وکړو نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبره ور واچوله چې تا د 3 سنتو خلاف ورزي وکړه ټوله شپه یې جړلې ساره پورې چې دربار ته مجلس د مسجد نبوي ته راغی د جلانې سترګې سیرې او په مخ یې اوښکې روانې صحابه په سنت او عمل چې د حضور پاک سنت په یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست حضرت عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه یو صادر په سر کړی و د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شان دی او نبي علیه السلام ورته عبدالله وی دا صادر د سینګ په سر دی پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام دا تپوس دا د ناراضګۍ تپوس دی بس زر د مجلس نه پاسې لاړ او کور تنور بل و هغه صادر یې په تنور کې وغورځول سار چې راغی دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی سار چې راغی نبی علیه السلام دې تپوس وکړه عبدالله صادر دې څه کړ وی صاحب تاسو په انداز پوه شم چې ستاسو نو خوښ نو ما پرون په تنور کې وغورځاو وی د الله بنده تنور کې دې ولې غورځاو وی لور له به دې ورکړی بیبي له به دې ورکړی زنانو له به دې ورکړی ځکه د دې رنګ داسې و چې دا د سلو سره مناسب نه دی دا د ښځو سره مناسب دی ګوره دومره د پیغمبر علیه السلام په معمولي نظر چې پوه شو نو غون قیمتي صادر اورته غورځوي نو حضور پاک مبارک فرمایل چې سړي به هغه جامې چې هغه د ښځو په شان ني
په بناوټ کې هم د ښځو جامه نه اچوي او په رنګ کې هم د ښځو جامې نه اچوي او ښځې به هغه جامې نه اچوي چې هغه د سړو په شانتې وي که بناوټ یې د سړو په شانتې دا ګناه ده او که رنګ یې د سړو په شانتې دا ګناه ده دا بالکل ممنوع دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سړو او ښځو لعنت ویلی دی لعن الله المترجلات هغه ښځې چې هغوی په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان ذات برابروي ویښته لکه د سړو دې زمانه کې ګورې ډېرې زنانه د سر ویښته دا لکه د سړو په شانتې جوړوي په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی ګناه کبیره یا جامې د سړو په شان جوړوي یا پیزار د سړو په شان جوړوي یا په لار چې ځي ګرځي لکه د سړو په شانتې ګرځي مترجلات ورته ویل کېږي دا سخت جرم او سخت ګناه او په لعنت د نبی علیہ السلام ویلی دی د الله لعنت دی پچا المتخنسین من الرجال هغه سړي چې د ښځو په شانتې شکل جوړوي سړو ویښته د ښځو په شانتې یا جامې د ښځو په شانتې یا د جامو بناوټ ډېره لکان غریز دقسې جامې چې لکه د ښځو رنګونه او د ښځو شان بناوټ په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی نورو د حضور پاک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي وی دا ما ستاسو داسې مثال دی په مشکات شریف کې دا حدیث لکه یو سړی اور بل کې اور وی چې اور کله بل شي دا پتنګان راځي دی اور له خشته ورته ښکاري ښکلې وی دا سړی لګیا دی دا پتنګان د دې اور نه شړي چې اخوا شی مه راځئ ګورې دا اور خو تاسو ته خشته ښکاري وګورې منځ کې تبۍ ده لیکن پتنګان د دې سړي خبره نه مني دی نیغ را روان دي اور ورته ښکلی ښکاري سور مزېدار نو اور ته را روان دي خو چې د هغه سړي خبره ونه منله او دې اور ته رالل پکې ورپرېوتل نو ډوخړه شو سوځېدل وی دقسې زما ستاسو مثال دی تاسو ته دا خواهشات او دا ګناهونه داسې ښکاري لکه اور د لمبې په شان خشته سور نو تاسو په منډه ور روان یې او زه درته یم چې مه راځئ ګورئ دا راته ښکلې ښکاري خشته خو که ورلی نو دننه ګورئ طبعي نه دننه هلاکت دی نو وی تاسو په ما غالب شوی او په دې اور کې ځان داخلوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم مثال ورکوي وی زما ستاسو داسې مثال دی لکه یو سړی یو کور جوړ کړي او په هغه کور کې خشته ښکلې دسترخوان وغوړئ او قسم قسم خوراکونه پرې د پاسه کېږي او یو استازي ولیږي چې ورشه دا خلک راوبلئ چې راننوځي په دې کور کې دننه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه وخوري وی چې څوک د هغه استازي خبره ومني خو کور ته به داخل شي او د هغه د دسترخوان نه به خشته ډوډۍ وخوري او که څوک د هغه استازي خبره ونه مني نو کور ته هم داخل نه شو او په کور کې دننه یې ډوډۍ مونه خوړه وی دا کور جنت دی دا کور جنت او په دا چې کوم دسترخوان پکې غوړېدلی دی دا د جنت نعمتونه دي او وی دا چې کوم استازی دی وی دا زیب نو کوئی چا زما خبر او منلا او د جنت دې کور ته داخل شو د جنت خوراکونه به وخوري او که چا زما خبر او نه منلا د جنت کور ته به داخل نشي او د جنت مزه خوراکونه به نصیب نشي نورو سنت د حضور پاک د هغې تابعداري د جنت ذریعه ده یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث لوی استاد دی ډېر لوی سړی دی دومره لوی سړی دی چې 24 ګنټې دا حدیثو په تکل کې به 24 ګنټې دا معنا چې په خوب کې او د خوب نه مخکې او د خوب نه وروستو د دې علماو دا خوبونه هم د محدثینو د حدیثو سره تعلق لري خوب کې هم دغه حدیثو کې چکري نو همیشه د پیغمبر علیه السلام احادیثو درس پیکاو دومره لوی سړی و چې په هغه زمانه کې یو لوی بزرګ و سهل تستري رحمت الله علیه لوی بزرګ و نو هغه یو ځل د امام ابو داود صاحب مجلس ته راغی چې راغی نو خلکو ورته وی صاحب دو نه پېژن وی صاحب د هغه سهل تستري دی ابو ذر چې په بزرګۍ او په نیکۍ مشهور دی نو امام ابو داود صاحب ورته زر ورپاسېد او ورته رغاړه وه نو هغه سهل تستري ورته وی وی صاحب زما یو جت دی تعالی راغلی زما دا حاجت به پوره کړې امام ابو داود ورته بالکل زما په وس کې پوره کوم به وی ستا په وس کې دې ما سره وعده وکړه چې پوره کړم وی ځې ما ته ووایه کله چې زما څنګه په وس کې دی که زما وس کې خامخا به پوره کوم وی نه ستا وس کې دی ما سره وعده وکړه چې زما دا خبره به پوره کړې وی ښځه وعده مې ده چې زما په وس کې پوره کوم به وایه څه دی وی امام ابو داود وی دا ژبه دې راوباسه چې دلې ښکلې خبره وی دا ما په جبه څه کې چې زما جبه ښکلې وی ګوره ما سره دې وعده کړې ده
دا ستا په وس کې د جبر وکړ دا رو باسه چې د خپل کم وی زما جبه ولې ښکلې وی په دې جبه ته د پیغمبر علیه السلام دا حدیث درس کې تو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا حضور پاک دا فرمایلی حضور پاک دا ویلی دی حضور پاک دا کار کړی دی د دې نه معنا کړی دا نو چې په کومه جبه ته روزانه د حضور پاک دا حدیث درس کې ظلم غواړي چې دا د خپل کم مزل مې دې پسې کړی او دا کوم کتاب کې لیکي زمون په لوی دوره کې طالبانو ته دا کتاب مخایو سنن ابي داود د دې کتاب متعلق خپل لیکي وی چې چا پکور کې زما دا کتاب موجود دی وی دې راسه وګڼي لکه د پکور کې پیغمبر علیه السلام موجود دی او د سره خبرې کوي من کان فی بیته کتاب ابي داود د چا پکور کې ابو داود کتابي فکأنما فی بیته نبی یتکلم دا سه دی وګڼي لکه پیغمبر زما کور کې موجود دی او ما سره خبرې کوي څومره لوی سړی دا حدیث لوی امام لیکن یو ځل د دریاب په غاړه ولاړ یو سړی انټوشه وکړ هغه سړی په یو بحري جاز کې یو بحري غټه کښتۍ وه په هغې کې هغه چې انټوشه کو نو بعضې وخت سړی انټوشې کوي نو مسله د دین هم دا ده چې دې کوشش وکړي چې دا مخ پټ کړي په لاسو باندې پټ کړي یا په څادر یې پټ کړي او یا که خلک یې د خلکو نه مخ بل طرف ته واړوي ځکه دې سره د خولې له لاړې وځي چې بل مسلمان ته ضرر لاړ نه شي او بل دا چې سړی پې بدي مخکاري بیا د شریعت مسله دا درونو ګورې دا سنت معلوم کې ها چې په دې عمل وکړو نو چې دې انټوشو کې نو دې وایي الحمدلله دا لفظ دې وایي الحمدلله دا معنا چې الله له ثنا ده دا ولې دې وخت کې وایي الحمدلله ولې نو یا وجه خو دا ده چې لیونی انټوشې نه کوي روغ سړی انټوشې کوي نو چې دا انټوشې وکړه نو دې وایي شکر دې خدای تعالی ثنا ده چې لیونی نیمه او روغ دې پیدا کړی بل دې انټوشي سره د بار نه د دماغ نه د نزله او د رطوبات دا بار روزي دې بل خدای حمد او شکر دې خدای انټوشي مې وکړه چې پرې مخ جو پرې تندې کې مې کم ګند چې هغه ته بار روان او دریم واجه صدا دریم دار دې انټوشي وخت کې د ستړي دا شکل بالکل بدل شي کتا ځان ته پېنه کې وکړه ځان نه به مو یریږي بالکل خلق ولو شي پوز بل شان شي سترګې بل شان شي مخ بل شان شي دین توشي کې بالکل د سړي د مخ دا چې را کتبه چې د دنه څه دیو جوړ شو که څه بلاته جوړه شو نو چې دې بیا فورا انټوشي نه مخې سم شي دی الحمدلله شکر دې خدای چې دا مخ مروان شو په د خلص ترګي خو چې واپس سم شوي کله دغه انټوشي په حالت کې چې د ما کم مخ جوړ شي که په دې حالت پاتې شو خدا خو بیا ما خپل بچي او قدر یریږي دی الحمدلله شکر دې مخ مستا واپس ټیک نو دې الحمدلله وای او چې څوک یې ووري نه هغه يرحمک الله وای نور الفاظ پکشتا خو تاسو بنور یاد نکړئ شي دومره کافی ده چې انټوشي کوي سبوای الحمدلله او چې څوک یې ووري هغه به سوي يرحمک الله ستاسو الله رحمت ولی ځکه دا خو د بیمارۍ څه نښه ده نو خدای را باندې رحم وکړه دا دعا وایي خو نبي علیه السلام مبارک په مخ کې یو سړی انټوشي وکړه هغه ویل الحمدلله نو حضور پاک وایي يرحمک الله نو بیا بل سړی انټوشي وکړه نو نبي علیه السلام ورته يرحمک الله ونه ویل نو هغه سړی ورته وایي د الله رسوله وایي هغه انټوشي وکړه تا ورته يرحمک الله وایي او چې ما ونه کړو ماته دې او چې ما وکړو ماته دې ونه وایي دا ولې وایي هغه الحمدلله ویلو ځکه مې ورته ووایي تا الحمدلله ونه ویلو ځکه مې درته ونه ویل علماء لیکي یسو کنټوشو کې او الحمدلله وای نو ته ته يرحمک الله وای او کاغه الحمدلله نی ویلې نو خیر دې کته يرحمک الله نه وی بلکې مو وای او کدرې زلا کنټوشو کدرې زلا ته يرحمک الله وای او چې درې زلا نه زیات شو بیا وته مو وای دا یو سړی یو زلا کنټوشو کا حضور پاک ته يرحمک الله هغه الحمدلله بیان پښو کو اسالي الحمدلله حضور پاک ته يرحمک الله هغه بیان پښو کو وی الحمدلله حضور پاک ته يرحمک الله یہ پدریم زلیو کو الرجل مسکوه وی دې سړي زکام دې جوړ بیمار دی ته چې درې ورځې نه پښې زیات شنو ک بیا وته نه وینو پروا نشته غور دا شریعت خبرې دي اوس دا یو کوټي سنت دی هغه سړي باغ دریابی کشته کې انټوشو کو نو شیشه نه مخ را بار کو د امام ابو داود د دریاب په غاړه ولاړو دوا ورېده نو ګورې د دین بل مسله مورا دا ادا يرحمک الله واجب دی او وای خامخا بعض علماء وی دا واجب دی خدا په هغه چا واجب دی چې مجلس یاولي که مجلس جدای نو بیا واجب نه لکه دی جمعه ته چاوي انټوشو کو د جمعه ته خلق به سره يرحمک الله او که په دلار سو کروان دی غیر يرحمک الله نو پروا نشته هغه مجلس جدا دی
نو چې دې سړی په دې دریابي کشتۍ کې وي انتشو کوي الحمدلله امام ابو داود د دریاب په غاړه هغه واورېد اوس مجلس یې جدا دی کشتۍ کې د دریاب په غاړه کدی يرحمک الله هم نه وایي څه ګناه پې نشته لیکن بیا هم وایي یاره ودرېږه د پیغمبر په دې سنتو عمل کو نو هغه یو کشتۍ خو دریاب په میاس کې وه یو راکوټې لانچ والا ولې کشتۍ والا ته اشاره وکړه دې خوا راشه وایي دې غټې کشتۍ ته به ما په څو پیسو بوځې وایي په 3 درهمه 3 روپۍ پکې کېناسته غټې کې وي ما ته به بیا ودرېږي ما به راولې وایي ښه دې ورکوس که کشتۍ ته وروخت سړي له ځان ور ورسو وایي دا انپشې تا کړې وي یو یرحمک الله هغه ته یې ور واورو به لازم نه ور واورو یو غیبي आवाज ورته شو اے امام ابو داوود په 3 درهم د جنت وګټه په 3 روپۍ د جنت وګټه خبره 3 روپۍ نه په سنت عمل په 3 روپۍ یو سنت جمع دی د پیغمبر علیه السلام هغه کشته کې چې نور خلکو کتلی او هو لکه 3 روپۍ د یو سنت لپاره ورکړي هغه په پیسو عمل کړي جنت ته ځان لا وګټه دا حدیث لوی استاد لوی عمل او دا پټی نه غوندي د سنت تابعداري د دوالو جهان مبارک سردار فرمای ور عقلی یو حدیث وي خو عقل پکې لوی دخل دی من احب السنه فقد احبني وچاته زما سنت سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه سنت طریقې ته چا چې د پیغمبر طریقې سره مینه وکړه چا سره مینه ده پیغمبر علیه السلام سره چې ما په طریقې چې اخوخي خو ما سره مینه ده کنه ومن احبني كان معي في الجنه وچ چا ما سره مینه وکړه جنت کې به ما سره مرګري دا مطلب نه چې جنت ته بزي نه جنت کې به ما مرګري وي ما سره به یو ځای په جنت کې یو له شاعر په ایران کې بدل نو مو بدل د عشق شیرونه ډېر مزیدار او خشته د عشق دک شیرونه یاره دا سړی چې دا شیرونه چا ویلي دي که نه دا بدل د اخو بس ډېر لوی ولی الله د زمانې د ملاقات پکار د کډیر د عشق د نبی علیہ السلام او د الله د عشق خشته خشته شیرونه او خشته خشته ناتونه جوړ کړی دي دا به ډېر لوی بزرګي دله خدای به دل خو ملاقات لفلت پکار نو د هندستان نه روان شو ته هغه زمانه کې خلاره موټر نه وي ایران ته ځان ورسو اپارفي شاعر چې تاسو یو کده به دل ویرا مخامخ کور چې دروازه وته والا اول روته دا خو دا خیالو چې دا شیرونه ډېر خشته دي مزیدار دي اعلی کل شیرونه دي نو چې دا شیرونه د داسې دي خدای په ډېر بزرګي خپل پټکې به والی او د سنت جامې به چوري او خشته خپل ګیره به تسبیح به لاس کې وي دیندار به چې د دروازې نه سړی روت سړی سونا مونا دی ګرم نشته او برېتې نشته او سریم سر تور دی او جامې هم د انګریزانو د لباس په شان دي نو دا سړی ورته وایي چې بېدل سره مې کار دی وایي زه بېدل یم وایي شاعر بېدل یو ما غزیم تر اوهو بس خو چې څنګه ورته چې زیما د هغه په لږ کې خو یو شکل وکړه د دې شعرونو په لږ کې یو شکل راغلی دا خو به ډېر لوی عجیبه خشته ښکلی شعر نو بس فورا ورته غصه شو زه د هندوستان نه ستا ملاقات ته راغلی یم سره پیغمبر علیه السلام شعرونه به بېدله او ریش را مې خراشي او ګیره خره دا څه کې دا شاعران ازل جواب وي هوښیار او ته څه وایي وی ریش را مې خراشي ولكن دين مسلمان لا نمي خراشم بيجير خريم خدا مسلمان لا نخريم جير خو خريم خدا مسلمان لا نخريم لكن مسلمان ده ضرر نرسو بعض خلک کوسن داوي پته ته یورا ته جير خريم او داولي کې یره جير خريم او استا په شان دریم خان نور عمل میټیک نور نه دې خبر یو خو دې ظاهر ته یا کو ته ویل کته هم مونږ کې مله تا دونه منځلو کله تا نو سم خېما ته کوم منځونه انا کنه مونږ استاد مونږ ته پیغمبر دغه مونږ خولې دي چې مونږ کوي بس دا عمل دی نو د انسان عمل چې باندې یو سړی اعتراض وکړي چې دا ګناه کوي نو مونږ خپل ګناه دا نه وایو او یاره یو سړی لګیره خړی او ته ته ګیره خړی دا داسې مو داسې وای او یاره بهشت دا ګناه کوم ما ته دا وکړي خدای توفیق راکړي دا خپل خبره یا دا الله نه سوال کوم چې خدای پاک توفیق راکړي یا یو سړی او جامع د انګریزانو او تور توی د انګریزانو مچامې د غوستري الله ته سوي زمړه تاسو کله سي دغه شړې عبادت کړي او کوم جمعه ته عبادت کړي خدای پاک خبره چې تاسو نصیحت کوي پرې غوسه کېږي ولې چې تاسو ویلې باس د انګریزانو دي یره واقعي خنه ده ګناه ته ګناه ویل دام جرم دی خو چې ګناه ته ګناه وې ممکن د خدای برته والی او چې په ګناه فخر کې
او څوک درته وایي دا ګناه مه کوه هغه له رب جواب ورکړي په دې ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي نو هغه والا اوس وایي او ورته وایي چې ښه ریش را میخه راشیم ګیره خو خوریم دلې مسلمان را نه میخه راشیم وي د مسلمان زړه نه خوریم چاته ضرر نه رسوم دا هندستاني ورته څه وایي وی غلط گفتی دروغ دی وی غلطه دی وی دلې رسول الله را میخه راشي د پیغمبر زړه دې خریلی دی تو د پیغمبر زړه په زړه چاله راکاږي او ته د مسلمان نه خورې بس بې دل حیران سنت و اتباع د پیغمبر سره مینه ده سنت و خلاف ورزي د پیغمبر دشمنی ده د ایران نه او پکېږي ما بعضې وروڼه به کېدي شي د ګیرې په خریلو کې مبتلی زه به د خدای نه سوال کوم چې خدای توفیق وکړي خیر دی په دې مخه پکېږي خدای به توفیق درکړي انشاءالله د ایران نه دوه کسان استاجي راغلل پیغمبر علیه السلام نو کافران په دې خبره سوچو کې ښه کافران مسلمانان چې نبي علیه السلام او دواړو ګیرې خریلې وې چې نبی علیہ السلام لرال مخې دی بل طرف ته وار حالانکه کافر چې یو عمل کوي نو خو کافر دی کنه هغې ګیرې خریلې وې حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته وار دې سره تاسو خبرې وکړئ صحابه ورته وې ما نه خوا کې ګیرې ولې خریلې رسول الله مبارک فرمایي اخف الشوارب بریت لم کې بریت والا کې پکنچه کټ کې لنډې کې واعف اللحا ګیرې ګڼې کې گانوالی لفظ پکی گانوالی وعف اللحا گیره گانے کے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پینا او دا منگا یو کتاب لگی طریقہ محمدیہ یو کتاب دے تیر مدیدہ خکل واقعات دے عبرت خبری لی پکی اگے کی یو روایت روڑے ویچے سوک حج للار شی او دا مدینی منوری تلار شی دا حج نمخ کیا رستو او علتا پیغمبر علیہ السلام مبارک تا محامخ ادلی گیو سلام بیواجب او گیره خریلی پا قبر مبارک کی دنتی پیغمبر علیہ السلام مقبل طرف تارا واجب دا گواری سنت ابنا رونو دا او ڈولی دیر خلق داوی یرا که گیرا میں پریخ او دا ڈولی بنخ کارم تاسو ټولو نه د پجامه یو تپوس کو ما ته رښتیا وایه چې د پیغمبر علیه السلام د خدای خوښ وکنو وایه او د پیغمبر علیه السلام شکل دا په ټول مخلوق کې ښکلی شکل وکنو نو که ګیره خریل دا ښکلی شکل وي نو بیا به پیغمبر علیه السلام ته الله نه وجي ګیره پرېږده هغه له خدای ښکلی شکل خوښاو نو ګیره د ښکلی شکل نښه ده ځکه خو پیغمبران نه خوښه کړې یو لک څلېرې زره پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نه تېر شوی چې هغه دې ګیره لنډی کړي یا دې ګیره خریلي د ټولو ښکلې ښایسته ګیرې نو کله چا وي خریلي نو خیر دې نیت وکړې الله به توفیق درکړي موږ به د الله نه سوال وکړو چې الله ورته توفیق نصیب کړي یوازې دا نه نور ډېر سنتونه چې زموږ پې عمل نشته په ولاړې ډوډۍ مونږ خورو په ولاړو به مونږ څکو په دې معاشره کې اکثر په دې غټو غټو ډوډو کې دا چې کم دا حکومتي سطح باندې ډوډۍ وي نو اکثر په ولاړه ډوډۍ نو بعضې علما لیکي که په ولاړه سړی ډوډۍ خوري نو جایز دي منع نه دي په ناسته بهتره ده لیکن دې زمانه کې د ولاړې ډوډۍ د کافرانو یو شعار دی دا د کافرو د عیسایانو او د یهودیانو طریقه چې دي په ولاړه خوري من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې یو قوم سره ځان مشابه کوي نبي علیه السلام فرمایي دی د هغوی نه دی ولې موږ په ولاړه ډوډۍ خورو ولې موږ په ولاړو کیسکو بعضې داسې مجلسونو کې زه په خپله شریک شوی بعضې ملګرو هلکه موږ په ناسته خو یاره بیا به راپورې خلک خاندي یو زر کره ځلې موږ پورې خلک وخاندي خو چې رسول الله مبارک خفه نه شي د پیغمبر په سنتو عمل پکار یا په ولاړه بول کول یو سړی داسې جامې چولي چې په هغې کې کېناستې نه شي نو عذر دی ولا نو خیر دی لیکن چې جامه داسې وي چې دې کېناستې شي او ذهن ته ناستې وي نو په ولاړه ولې بول کوي په ناسته دې بول وکړي که نه حضور پاک فرمایي وی چې ډوډۍ ده نه په ځمکه پرېوته هر اوچته کا او چې دې راوچته کړه نو چې خاوره پورې لګېدلې د هغه ته یې وغورځوه او باقي وخوره یو لوی صحابي عراق ته تللی و د نبي علیه السلام صحابي و عراق ته لاړ په حیثیت د ګورنر لاړ ډېر چاپېره نوکران ورته راته و دي غلامان د ډوډۍ خوړه یو نوړی ته لاندې پرېوته چې دې څنګه لاندې پرېوته نو د راوچته کړه خاوره یې ته وڅنډله او باقي نوړی یې خولې ته واچوله چې کوم غلامان و د فارس د ایران هغې وی صاحب دا کار د خلکو مخکې ونه کړي گورنر صاحب دا د دې خلکو مخکې ونه کړي بیا به وایي چې دا دې څه کوي دومره یې رسناک دی چې د خاورو ډوډۍ واخېسته خاورې یې تېوڅنډلې او باقي خولې ته واچوله او ورته څه وایي وی اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء وی دې قمقلو د پیغمبر سنت پرېږده ما ته خپل ښکلي پیغمبر فرمایلی دي چې کله ډوډۍ د نه په ځمکه پرېوته چې کوم شی خاورې سره جګېدلې دی هغه ته یې وغورځوه باقي وخوره زه به د خپل پیغمبر په سنتو عمل کوم مسلمان به مسلمان علی چې د خپل ښکلي پیغمبر په سنتو عمل وکړي او یو حدیث مشکات شریف کې شته رسول الله مبارک فرمایي
من احیا سنتی چاچ زما سنت جب دیکھا عند فساد امتی امت فاسد دے سنت باندې عمل ختم دے اور یہ سنت جم دے کا نبی علیہ السلام فرمائی فلہو اجر 100 شہید دسلو شہیدانو ثواب باللہ دلوری سلو شہیدانو ثواب دی زمانہ کی زمون پا خادو کے او زمون پا غمونو کے دا سنتو خلاف ورزی شورو خادو کے خو بالکل دیر زیادہ ہے کہ شک و شبہان نشتا رواجون دی او دارنگے زمون پا ملو کے سونا رسون دی دارا تختی الواچی دا خلق دا مولی پسکی دا دین دوانو رسون دا پا شریعت کی نشتا پا تختا مولی واچی دا غلط الوا پا خی دا اغا خلق ما شبانی منخری دکے والا ورکی او بیدای پیسے دایا شوی دا یو رسول دے دا سنت نرے دا نبی علیہ السلام بلکہ موری دلیو دے کہ مولی شی کباب پا خی الکوی دا کباب پلی پخے ویدا دی مڑی خلال تر خشوی دا پدن کدن کے او دا کباب تر سکونی نو خورے تاو خلال آغت رکھا دا خورے تا سکون تا خورے دا اس رواجیون ہی دخل دی ادمون پر وطن کے اصل کی ہندوان پادش ہے نو دیر قصے پیسی دا ہندوان و رسومات دل تک روانی نیاد رلی تا پکی دسو خبر ہو دا چورے خبر دے وکرلا نو چوری خواست خشی دے چوری دغه میده کی پکې سوچا غوړی واچي او سو ته ویل کی پکې چینی وی واچي یا ګوړه پکې واچي یو بهترین خشته خوراک دی خود په دې میاش کې بعض خلک وای چې يهوديانو چوری کړي او سو کوی عائشې بي کړي وا دا ټول خبره درو د شریعت څخه حکم د چوری متعلق نشته په دې میاش کې دې میاش کې خامخا خلک چوری کوي بلکې کسو کې بدینت کوي چې دا د شریعت یو حکم دی د شریعت یو عمل دی او چې مې وکړو ماته به ثواب ملو شي او کومه اونکو ماته به سزا ملو شي دا بدعت لا ګناه ده بیا بلکې زمون خلقو په چوری د مور د خور لور د حق نه ځان خلاص دی یو شکره چورا هغه خپل حق چوری وړي یا یو جوړه جامې چې یو وخت او بل اختر کې وړي دا سکه یاره جیله خور لور حق دی کنه جیدات کې کوم د سر پیندش پک جره بکی یا نه ورکه اکور کې چې سره کېږي هغه حق نه ورکه او دا حق دی دو دلو ډوډۍ یو ځای کې او مې ده کې او پکې سبا ګوړه مونږ واچي او ولا ورولېږي دا د خور لور حق دی نو خو خوراک دی سګونا نشته په خوراک کې نفس خوراک کې خشه دی دا یو میاش ته تر دې تخصیص وکوي دې میاش کې بز دا خوراک کوم قبل کې به نه کوم دی او خور لمولې شي لول لمولې شي دې کوم صفه باندې نشته